که ته ډیر د ځان پر جوړونې اخته او هڅه کوي چې هر څه دې منظم وي، لکه د سهار په 5 بجو پاڅېږي، یخ شاور اخلي او ډیر نور منظم کارونه ترسره کوي، نو زه به داسې څه درته ووایم چې ښایي تا لږ خفه کړي. د یو مسلمان په توګه ته ځان سمونې ته هیڅ اړتیا نه لري، نه د چا کتاب ته، نه د چا کتلو ته او نه د کوم بل چا ذهنیت ته. ته مسلمان یې، نو تر ټولو بشپړ د ځان سمونې نظام له مخکې څخه لري او هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سنت دی. اوس ډیری مسلمانان دا له پامه غورځوي. زه په نن ویډیو کې غواړم تاسو ته دا تشریح کړم. اوس مهال ډیری ځوانان بند پاتې، له یوې خوا هغوی ښه انضباط غواړي، ښه باور غواړي، ښه عادتونه غواړي، ښه بدن او ښه ژوند غواړي، او له بلې خوا که رښتیا فکر وکړي نننۍ ډیری ځان سمونه پر اسلامي اصولو نه ده ولاړه. دا نظریات له اسلامه نه دي راغلي. داسې نظریات لکه ستا ارزښت ستا له تولید څخه راځي، ته په ژوند کې شاته پاتې یې. نور سخت کار وکړه که نن ناکام یې، ځان لوړ ارزښته کړه څو خلک درناوی درته وکړي، یا د ځان سمونې ځینې عادتونه خپل کړه چې ټکی ټکی اړیکې پیدا کړي. نو کله چې دا ټول اوري څه پیښیږي؟ تاسو لمونځ کوئ خو د استراحت له امله ځان ګناهګار احساسوئ، په ظاهره ځان ښه کوئ لکه بدن او مقام، خو په روحاني توګه ځان کمزوری احساسوئ. ولې؟ هیڅوک تا ته دا نه وایي. ځان سمونه ډیره برخه مسلمان مضطرب، مغروره او حتی ستړی کوي، ځکه هغوی یو مهم شی له لاسه ورکوي. زه دا نه وایم چې ځان سمونه مه کوئ. اسلام ته بل څه ویلي چې ځان پاک کړه. الله تعالی په قرآن کې وایي قد افلح من زکاها، بریالی شو هغه څوک چې خپل نفس یې پاک کړ، نه هغه چې تر ټولو ډیرې منډې وهي، نه هغه چې تر ټولو ژر پاڅي، نه هغه چې په دنیا کې نورو ته تر ټولو اغیزناک ښکاري. موخه دا نه ده چې ژوند دې په بشپړ ډول اصلاح کړي، بلکې دا ده چې ځان پاک کړي، خپل نفس پاک کړه څو الله تعالی ته نږدې شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا لاره لا دمخه ښودلې. راځه اوس د نننۍ ځان سمونې او سنت پرتله وکړو. نننۍ ځان سمونه وایي ژر پاڅه څو ورځې دې تر ولکې لاندې راوړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د فجر لپاره ژر پاڅېده. نننۍ ځان سمونه وایي خپلې غوښتنې د ارادې په زور کنټرول کړه. اسلام وایي خپلې غوښتنې د تقوا له لارې کنټرول کړه، نه د زور او ځپلو له لارې. باور د تکبر له لارې مه جوړوه، بلکې د توکل له لارې. هدف یوازې د لاسته راوړنو له لارې مه تعقیبوه، بلکې هدف دې په عبادت او الله تعالی ته په نږدې کېدو کې دی. ځان له کمزورۍ جلا مه ګڼئ، رښتینی ځواک په عاجزۍ کې دی. ستا ارزښت د دنیوي بریاو له مخې نه ټاکل کېږي، بلکې د الله په نزد ستا د مقام له مخې ټاکل کېږي. فکر وکړه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ژر ویده کېده او له عشا وروسته یې خبرې کول نه خوښول. د سهار له سپېدو مخکې پاڅېده، ساده خواړه یې خوړل، ورزش یې کاوه، په نیت سره یې خبرې کولې، غوسه یې کنټرولوله، انضباط، حضور، مشري او احساساتي هوښیارتیا یې لرله. دا ټول هغه څه دي چې نن د ځان سمونې په نړۍ کې ښوول کېږي، خو ته نه پوهېږې چې دا ټول لا د مخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت کې شته و. یوازې د اړتیا لرله چې د هغه ژوند ته وګورې. هغه پاډکاسټونه نه لرل، پلانر نه ورسره، د هغه اخلاق خپل نظام وو. کله چې له عایشې رضی الله تعالی عنها څخه وپوښتل شول چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق څنګه وو، هغې ویل د هغه اخلاق قرآن وو. دا یوازې ځان سمونه نه ده، دا ځان بشپړونه ده، ځکه قرآن کامل دی. نو ولې د ځان سمونې تشه احساسیږي؟ ځکه هغوی دنیا تعقیبوي او دنیا هیڅکله تا نشي مړولی. ته دلته نه یې څو کامل شي، بلکې دلته یې څو مخلص شي. که ته مخلص وي، که څه هم کوم کار ونه کړې، بیا هم له الله څخه اجر ترلاسه کوې. ته د بریا تعقیب نه کوې، ته د الله جل جلاله رضا تعقیبوې. او په حقیقت کې همدا وخت انضباط اسانه کیږي، باور طبیعي کیږي او هڅونه ثابتیږي، ځکه ته نور دا کار د دنیا لپاره نه کوې، بلکې د الله لپاره یې کوې، او دا تر هر څه ښه ده. نو د یو رښتیني مسلمان ځان سمونه څه ډول ښکاري؟ مسلمان باید پر څه تمرکز وکړي؟ پوښتنه دا نه ده چې څنګه خپله غوره ځان جوړ کړم، بلکې دا ده چې زما لمونځ څنګه دی. الله تعالی وایي قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. بېشکه مؤمنان بریالي شول، هغه کسان چې په خپلو لمونځونو کې عاجزي کوي. الله جل جلاله بریا هغو ته ټاکلې چې په لمانځه کې عاجزي کوي. زما اړیکه له الله سره څنګه ده؟
څنګه خپل سترګې ټیټوم، خپل وخت څنګه کاروم، دا تزکیه ده او دا د نفس پاکوالی هم. کله چې دا شیان سم کړې نو هر څه به ورپسې راشي. هغه څه چې ته یې په دنیا کې په ډېرې هڅې پسې زغلې هم به درپسې راشي. انضباط به راشي، باور به راشي. هغه نارینتوب یا ښځینتوب چې ته یې ډېر تعقیبوي هغه به راشي. هدف به راشي، ځکه کله چې ته دنیا تعقیبوي هغه به درڅخه وتښتي، خو کله چې ته آخرت تعقیبوي نه یوازې به آخرت ترلاسه کړې بلکې دنیا به هم درته راشي، او هغه څه چې ته یې په ډېرې هڅې ترلاسه کول غواړې هغه به یوازې په اطاعت کې دی.